الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. د الله د رضا لپاره چې کله د حج او عمرې نیت وکړئ نو هغه ترسره کړئ او که چیرته ایثار شي نو چې هر څه قرباني مو د الله څخه پوره وي د الله حضور ته یې وړاندې کړئ او خپل سرونه مخ ریئ تر هغه پورې چې قرباني خپل ځای ته نه وي رسېدلي. خو که څوک ناروغ وي یا په سر کې څه تکلیف وي او له دې امله خپل سر وخوري نو هغه ته دا پکار ده چې د فدیې په توګه روژې ونیسي یا خیرات وباسي یا قرباني ورکړي. بیا که تاسې ته امنیت په برخه شو او تاسې د حج له ورځو مخکې مکې ته ورسېدئ نو چا چې له تاسې څخه د حج د ورځو له راتلو نه مخکې له عمرې نه ګټه واخیستله هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني وکړي او که قرباني ونه میندله نو 3 روژې دې د حج په دوران کې او روژې دې کور ته له ستنېدو وروسته په دغه شان دې 10 روژې پوره کړي. دا آسانتیا د هغه چا لپاره ده چې کور کهول مسجد حرام ته نږدې نه وي. د الله د دې حکمونو له تخلف نه ځان وژغورئ او په دې ښه وپوهیږئ چې الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. د حج میاشتې ټولو ته څرګندې دي. څوک چې په دې ټاکلو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه باید په دې خبر اوسي چې د حج په دوران کې له هغه څخه څه شهواني عمل، څه ناوړه فعل، څه جنګ جګړه صادره نشي او تاسې چې څه نیک عمل کوئ الله پرې پوهیږي. د حج د سفر لپاره د لارې توښه در سره واخلئ او تر هر څه ښه د لارې توښه پرهیزګاري ده. نو ای هوښیارانو زما له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. او کله حج کولو سره سره تاسې د خپل رب د فضل په لټه کې هم شئ نو څه باک نه لري. بیا چې کله له عرفات نه ځئ نو په مشعر الحرام یعنې مزدلفه کې ایثار شئ. الله یاد کړئ او په هغه شان یاد کړئ چې تاسې ته یې لارښودنه کړې ده. که نه خو له دې نه مخکې تاسې ګمراه وئ. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بیا له کوم ځای نه چې نور ټول خلک راګرځي له همغه ځایه تاسې هم راوګرځئ او له الله نه بخښنه وغواړئ. په یقیني توګه هغه بخښونکی او رحم کوونکی دی.
بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 286 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 200 آیت څخه اورئ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او څوک وایي ای زموږ ربه موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو دارایینو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په 2 ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډیر سخت دښمن وي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد او کله چې ورته ویل کیږي چې له الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد له بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے مؤمنانو، تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مکوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي، که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ، نو ښه وپوهېږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی.